بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان خاموشی و سخاوت. دا نظم ده په بیان ده خاموشی و ده سخاوت شه. حاصل آید چار چیز از چار چیز یاد گیر این نکته از من ای عزیز. خاموشی را هر که سازد پیشه گردد ایمن نبودش اندیشه. گر سلامت بایدت خاموش باش گشت ایمن هر که نیکی کرد فاش. از سخاوت مرد یابد سروری شکر و نعمت را دهد افزون تری. هر که او شد ساکت و خاموش کرد از سلامت کسوت بردوش کرد. په بیان د خاموشی و سخاوت شه. حاصل آید چار چیز از چار چیز. حاصل جی سالر شاینا د سالر شاینا. یادگیر یود ونسا یعنی یود کا این نکته دغه باریک خبره از من دمونا ای عزیز ای عزتمن. دا خبره یود کا دمونا ای عزتمن نکته باریک بات. خاموشی دا خاموشی دی دغه د وزن شعر د وجنه دغه واو زنه حذف کړه دا چې تیز ویل شي مصرا. نو خاموشی را هر که سازد پیشه خاموشی لرا هر سیک چې جوړه کو پیشه. یعنی هر سیک چې دمره خاموشی کوي لکه پیشه چې خاموشی وي. پیشه معنا کسب کاروبار. گردد ایمن گرزیجی بغمه یعنی بغمه وشي. نبودش نوی دلرا اندیشه یه فکر دایوی بغمه شي س اندیشنا فکر وی نوی. گر سلامت بایدت که سلامت یاد پچاروی خاموش باش خاموش شا. باش فی امر دا کنا امر حاضر معروف. گشت ایمن بغمش هر که نیکی کرد فاش چاچه نیکی ظاهر کړه یعنی ویړه کړه. چاچه نیکی ویړه کړه پهلاوی کړه بغمش. دغه شی اس د یغه سخاوت ته اشاره کړی ده. د دنیا چې تو سره دو دغه په ځون شي لکه بدل یا شان دو. اسه مشایخ د تصوف ول خلکو عبادت بلی خو دو لکوي چې شاپاسته دو چې تیه ظاهره کې یعنی ویډه کې ویډول د دنیا سرنګ دي چې خرسي کې صدقه خیریتینا فاش ظاهره ولتوي دوی شي چې ویډه از سخاوت مرد یا بد سروری. د سخاوت نه سړی میندای سرداری یعنی سرداریا په کلی کوم شه عزتمن وی کنه. او چې سیک سخاوت کوي سخی سړی یا په هر چا داسې ګرون وی کده غونډه چې دای سردار وی. دا یا بد چې دا د فعل مضارع دو یافتن مصدر نه مضارع جوړه شوی دو. شکر نعمت را دهد شکر نعمت لرا ورکای افزون تری زیادت. شکر نعمت تا زیادت ورکای. دهد دغه فعل مضارع دو دادن مصدر نه دادن مصدر داد دا ماضی مطلق و دا دهد دغه فعل مضارع. هر که او شد ساکت و خاموش کرد هر چه دای ش ساکت معنا دا خاموش دی دغه دویش لفظ دا خاموشی. خاموش خو صفت مشبهه ده کنه یعنی هغه سړی چې خاموشی کوي خاموشی کوین کا. خود دیش صفت مشابهه معنی په لحاظ سره نه صحیح کیږي. خود دیره د کفیه مجبوری د وجنا چې خاموش روړل دا پشین بندې کفیه ختم کړی دو خاموش و دوش ا دوش سره هم کفیه کړی دو خاموشی ولا یا درې کړی دو حذف کړی دو. هر څوک چې ش خاموش ساکت معنا خاموش هر څوک چې ش خاموش السلامت کسوته بردوش کرد دوش یی یجتا د سلامتیا جمعه کسوت معنا جمعه
د سلامتیه لباس یې په یژاک، یعنی د سلامتیه لباس یې وغوسته، یعنی دی محفوظ شو، د ژبې د نقصانات نه دی محفوظ شو. بسم الله الرحمن الرحیم. گر همه خواهی که باشی در امان، رو نیکویی کن تو با خلق جهان. هر که را عادت شود جود و کرم، در میان خلق گردد محترم. هر که کار نیک یا بد می کند، آهما میدان که با خود می کند. ای برادر بنده معبود باش، تا توانی با سخا و جود باش. باش از بخل بخیلان پر حذر، تا نسوزد مر تو را نار سقر. گر ہمیں خواہی کہ باشی در امان، رونے کوئی کنتو با خلق جہان. ہر کرا عادت شود جود و کرم، درمیان خلق گردد محترم. ہر کے کار نیک یا بد میں کند، آ ہما میدان کے با خود میں کند. اے برادر بندے معبود باش، تا توانی با سخا وجود باش. باش از بخل بخیلان پر حذر، تا نسوزد مر تو را نار سقر. گر ہمیں خواہی کات غوڑے، دا جملہ شرطیہ دو، حرف شرط اگر پا داخل لا. میں خواہش دا یا ضمیر واحد مخاطب. کات غوڑے کہ باشی چشے در امان پا امان شے، رو سا نیکوئی کن نیکی کوا، تو با خلق جہان دے جہان دے خلق سرا. سا و نیکی کوا دے خلق دے جہان سرا، یعنی سا و نیکی کوا یعنی وقت تیرا و جامدین تیرا و نیکی آکوا. اردو شیوہ مقولہ دو نیکی کر دریا میں ڈال، چی نیکی کوا و دریا بوتے دریا من ایسو باوائے ما ہر وقت نیکی کوا. ہر کرا عادت شود ہر چالرا، ہر کے اورا اصلی حرف داسه ده، هر کرای مخفف ده. هر که اورا عادت شود هر چا چې دلرا عادت شو جود و کرم، سخاوت و کرم، کرم یا سخاوت تویه. درمیان خلق پمانز د خلق شه، گردد گرزی محترم عزتمند. یعنی سخی سړی چې وي هغه د خلق په منځ کې محترم ګرځي، خلق د عزت په نظر ورته ګوري. ویلې چې د خلق حاجتین او سره پیرا شي، خلق دعاګونه ورته کوي. هر کې کار نیک یا بد میں کند، هر سیک چې کور نیک لیا بد کوي، آ هما میدان دا ټول وپیژنه که با خود میکند چې خپل ځون سره کوي. پښتې شمیش ته سویای کنه چې سیک شکای که بد کوي ځون سره کوي. ای برادر ای وريرا بنده معبود باش، بنده د معبود جوړ شه، یعنی چاته چې عبادت کوي د ایغ بنده شه، یعنی د الله بنده شه، د بندګونه بنده ما جوړېږه، یعنی غوښتل د الله نه کوه، بندګونه ایله تمام شروه. تا توانی و سپری چې کوای شه با سخا وجود باش، په سخاوت و جود سره استیجا. سخا وجود یو معنا دو. باش از بخل بخیلان پر حذر، باش فعل امر دا یسا و د بخل د بخیلونه نه دور کوین کا، یعنی بخل د بخیلونه نه دور کوین کا یسا، یعنی لرز نه یسا پرز نه کوا. تا نسوزد ویلې چې یعنی تا کې د دې پورا چې نسوزد په دشه دا نسوزد چې د نون د نفی والله چې و نسوځي سوزد فعل مضارع دو، فعل مضارع پرین ماته ویلې چې
فارسی د مصدر نه نون مصدری چې لره کې بیا ماضی مطلق پوتې شي یعنی یو قاعده شته د هغه مطابق ماضی مطلق روزي د فارسی د مصدر نه خو د فعل مضارع د پورا داسې قانون نشته دا چې د هغه لوندې د مصدر نه مضارع جوړه شي زنه مضارع څنګه وروتلی زنه څنګه وروتلی یو خاص قانون تابع نه دی خو بدادو چې یزل یو صيغه د واحد غیب د مضارع ولا جوات شي بیان را پاغه طریقه جوړیږي چې جامع شه بنون ورزیوتاوا یا واحد حاضر ولشه یا ورزیوتاوا جمع حاضر ولشه یا ودال ورزیوتاوا واحد متکلم ولشه میم ورزیوتاوا جمع متکلم ولشه یا و میم ورزیوتاوا بیان را بیا هغه طریقه دو کنه خو چې یزل واحد غیب ول صيغه جوړه شي خو واحد غیب صيغه چې کلا یا مضارع ول رغلی دو هغه د یو خاص قانون تابع نه دو داسې قانون یې نشته لکه څنګه چې ماضی مطلق د مصدری نون د حذف کول سره ماضی مطلق جوړه شي داسې یو قانون یې نشته تانسو زاد د پورا چې و نسوي ځای مر تورا خاص د تولرا نار سقر ير د دوزخ سقر دوزخ ته یې نار ير ته یې جمع دو نیران یرینا